نننۍ خپرونه درته د اختر د چمتووالي په هکله برابرو. دلته جلال آباد ښار ته ګڼ شمېرې هیوادوال دلته هغه د پیر او پلور لپاره را روان دي. ننګرهار خو د زون شرق د ټولو کور دی که نه، خصوصا دغه د درې څلورو ولایتونو خو داسې ده چې ټول خلک راټولېږي، د ننګرهار اطرافو خلک او د کونړ او د نورستان او د لغمان خلک ټول هم دلته راټولېږي او خو داسې ده دلته امکانات د ژوند ډېر دی. عموما خلک هم چې دلته راځي د تعلیم او د بچیانو د تحصیل په خاطر دلته راځي. هغه سهولتونه چې ننګرهار کې دي هغه به نورستان کې یا د کونړ اطراف ولسوالیو کې نور ولایتونو کې نشته، نو په دې خاطر ټول دلته رامات دي. دا کوم اجناس چې دي کوم چې استعمالیږي دا و چې قیمته کېږي. اوس بهتر راته ووایي چې تاسې قیمته کوئ که نه تاسې چې د کوم ځای نه اخلی هغلته یې په تاسې باندې قیمته پلورئ؟ دا چې کوم ځای کې موږ اخلو هلته قیمته کېږي. موږ خو موږ شا خبره 10 روپۍ 20 روپۍ مزدوري یو همدغه که موږ له په 100 روپۍ راکړي نو په 10 روپۍ 100 خرڅوو او که په 80 راکړي نو په 100 په 90 خرڅوو. دغه زموږ ګټه پکې. موږ سره چې کوم شی موجود دي کلچه ده سپیشل کلچه ده دیره موږ شودو والا کلچه بازاري کلچه سیدین لای کمزور مشته خو دا هغه کلچه ده او مټین در واخله هغه خو مټی دی لکه سٹور والا د کوم شی نه سٹور کې خرڅیږي ما موږ ډیر راولای چې ولس موږ نه خشه والی نو باندې خاطر دا خدمت شروع کړی خدای دی چې ولس خبر شي او راشي موږ سودا وکړي. خار د خوراکي وته بس صادر می واخیسته او سپړې می ځان ته واخیستې، ماشومان ته سامان واخیسته، د وکیل صاحب را سره و، د بل ورور را سره و، چکر ته راغلو ورو ماشاءالله بازار ښه ګرم ده. السلام علیکم. د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکلی هیله د ټول به راته ښه او خوشحاله ژوند ولرئ. د ژوند دغه شپې ورځې به در باندې ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. دوستانو نن د خپرونو په دوام یوه بله ځانګړې او ښایسته خپرونه درته د ښایسته جلال آباد ښار څخه برابرو. نننۍ خپرونه درته د اختر د چمتووالي په هکله برابرو. دلته جلال آباد ښار ته ګڼ شمېرې هیوادوال دلته هغه د پیر او پلور لپاره را روان دي. نو کوشش کوو دلته له هیوادوالو سره خبرې اترې ترسره کوو او همدارنګه د اختر په چمتووالي ورسره وغږیږو او خبرې اترې ورسره ترسره کوو. تاسې موږ سره مالتیا ترسره کوي او زموږ دا ځانګړې خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو بیا هم هرکلی هیله دی ښه به یاست. څنګ ته مې دلته یو بل وطندار هم ولاړ دی او د سره هم غواړو چې خبرې ترسره کړو. وطنداره ښه انشاءالله؟ الحمدلله. تاسو خاص دی؟ مننه. صحت دې ښه دی؟ مجاز ښه دی؟ خیر و خیره. تاسو خپله خاص دی؟ خوشحاله شي. ډېره مننه. نوم که دې درنو لیدونکو ته واخلئ؟ زیارمل زاخیل. زیارمل زاخیل. دا څه په تجوید کې دې وویله؟ دا والا زما نوم هم داسې دی. هر سړی د زیارمل زاخیل وایي که نه؟ څوک د زیارمل وایي څوک د زاخیل وایي. نه خلک راته زیارمل نوموالي اصلا. زاخیل هم ته نه وایي؟ زاخیل هم تخلص دی. خوشحاله شي. مننه. څه څه پلورې دلته چې لیدونکي پوه شي که نه؟ پرتوغاښ او کشک او بنینونه. اوس خو سیزن دی ځکه اختر دی که نه؟ او الحمدلله اختر دی. د ورځې څو روپۍ سودا کوئ؟ ورځې ښه ده 2000 2000 3000 پورې کوو. دې کې بیا څو پاتې کېږي تقریبا؟ دې کې ورځې ښه ده 800 روپۍ 900 پاتې شي. خپل وطن کې 800 روپۍ پاتې شي نو دنه بل غټ غنیمت به نه یې ګوره. نه په بل وطن کې سړی چې خپل وطن ګل وطن. دا خو چې خلک راشي مثلا فردوګاښ اخلي همدارنګه بنینونه اخلي ځان ته دې کله وړي دي چې ځان ته یې پخپله اختر کې برابر کړي او چمتو کړي وایي غوندې تر څو او وړم دی ولم نه دی وړ هر کال ځان ته وړو سکه مې اول ځل چې کوم دا کار مخکې مې نه دی کړی. خوشحاله شي. څومره خپل روزګار کې خوشحاله یې؟ ښه ډېر پکې خوشحاله یم 100%. او دلته جلال آباد ښار ته د اختر په دغه ورځو کې د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ چمتووالی د خلکو څنګه دی؟ والله خلک خو ډېر ځي راځي. اوس په پاکستان هېواد نه اکثره زموږ هېوادوال راغلي دي. هغوی دلته ښه ده والله سوداګانې کوي هغه کوي ښه صحیح بازار روان. بازارونه یعنې ښه دي معنا ګڼه ګوڼه هم زیاته ده؟ او ګڼه ګوڼه هم زیاته ښه الحمدلله بازارونه هر څه ښه صحیح روان دي.
خوشاله شې ډېره مننه کور ودان مخه بخوره دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست غواړو نن دلته جلال آباد ښار کې له هیوادوالو سره خبرې اترې ترسره کوو نو دلته یو مشر ناست دی ده سره هم غواړو چې وغږېږو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور بخیر علي مننه خوشحاله شي ښه انشاءالله صحت ښه دی شکر ضرور خیرت دی خپل خیر مننه خیر وي نوم مبارک څه دی نوم مې خیر الحق دی ورور ښه ډېر ښه څومره وخت کېږي دغه روزګار لري یره ډېر وخت تقریبا 15 کالو ماشاءالله دا خو بیا کافي تجربه هم لري دی خپل کار او الحمدلله څو ډوله دستمالونه لري او دا دستمالونه له کوم ځای څخه راځي دا زمانه خو زیاتره پاکستان نه راتله اوسه پورې او چونکې اوس لاره بنده ده لږ مشکلات لري چین ډېر راځي اوس دا چینی دستمالونه دي اوس چینی دی خو زیاتره پاکستاني هم شته پکې تقریبا یو دستمال هغه قیمت به په څو باندې 200 روپۍ باندې کېږي قیمت به تقریبا اوس وخت یو نیم سل په پرشته دی کنه مونږ سره لکه دستمال پورې خبرم دا 300 شته قیمت به مونږ سره یو نیم سل پرشته دی او ارزانه بیا په څو باندې پیدا کېږي ارزانه تقریبا 70 بیا پورې 200 پورې نه کله چې اختر راشي دا شین قیمت کېږي کنه بغیر له اختر امام د غریبونو قیمتونه وي نه همدا قیمتونه یا څه د خلکو وهم د چې اختر قیمت شو نه هر شي سیزن چې راځي هغه شهر ځنه کیږي اوس تقریبا د سمال سیزن دی بازار کې څومره ډیر دي بازار نه کیږي هر څه کم قیمت خرڅي ډیر خرڅه دستمالونه طبعا یخنۍ کې خلک ډیر زیات استعمالوي که په ګرمۍ کې ډیر زیات استعمالوي دا بل موسم کې استعمالېږي په یخنۍ کې خلک استعمالوي یخ خاطر چې راغول دا کوم یا د کوم مخلاف مش کوم باندې او په ګرمۍ کې خلک استعمالوي د خلود خطر ولې پر مش کوم او بل څه مشکل لري په سر واچو منور چې روانه ما په سر واچو ما یا مونږ کوم کم ځای کې مونږ په کومه نو د سما خوري ضرورت لري زیاتره هیوادوال وایي چې د اختر پر اتک سره د کوم اجناس چې دي کوم چې استعمالېږي دا و چې قیمت کېږي اوس په تر اته وایي چې تاسو قیمت کوي کنه تاسو چې د کم ځای نه خلک هغه ته په تاسو باندې قیمت پلوري دا چې کوم ځای موږ خلک الله قیمت کېږي مونږ هم هغه شا خبره 10 روپیا 20 روپیا مزدریو هم دا کې کوم له پسلو برا کې نو پیسې 10 پیسې شل خرڅو او که پاتې راګنو پسلو په 90 خرڅو دا زمونږ ګټه پکې انا شل 10 روپیا د تاسو نه په زمونږ هم دا 10 روپیا شل روپیا 10 روپیا زمونږ مزدوري پکې کوم ګران راوړو ګران خرڅو کړدان راوړو ګران ارزان خرڅو زمونږ هم دا ګټه پکې خدا چې اختر راغی ځان ته کوم داسې خد اسمال سنډې تکړه دی کنه چې ولاده اسمال به زه استفاده کوم او په سره ومبای اکثر لا یو خبره کم سره کوم شي استعمال کوي کنه کوم کاروبار کوي کنه هغه بیکاره شي استعمال کوي یو لمبای نه چا پښتنه کوي ته کوم ډوډۍ ته خرما ما راغا نه ول سوار کوي کوم زه خرما قدر کوم بلا چې کوم ډوډۍ سوځلې و نیمه ما قدر دا ورته دا خرما شالش دلته ځان ته کنه نور څوک هم د سره شته شته مرګري سره $100 $1 مس مرګري دي سره هغه د سره شریکان دي کنه شاګردان دي سر بزنه پر شریک وي کار کوم زه خدای چې کار مخې او تاسو پکې خوشاله است الحمدلله خیر اوس پر مدان اختر ته دلته هغه د هیوادوالو چمتواله څنګه روان دی خدای الحمدلله ډېر ټټ روان دي بازار ته د خلکو تګ راتګ خدای او الحمدلله خیر روان دي د اسمالونه اخلي معنا او د اسمالونه خلک اخلي او حالات د خلکو خراب دي چونکه اوسم دا ډېر بازار خلک دي جون خرڅه کوي حالاتو کې ولې حالات خراب دي کاروبار نشته مشکلات ډېر زیات دي اوسم د خلکو دا پرمیا مجدوم را رب دې ورخمېږي ورسوي کې څه وینا پیغام لري مهرباني بس سلامونه ټول ته کوم ورو ډېره مننه خیر وي دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست دلته د یو ځوان
چرخ فروشۍ دکان ته راغلو د ده سره به خبرې اترې ترسره کوو. ځوانه ښه انشاءالله؟ شکر د الحمدلله. صحت مجاز ښه دی؟ شکر مننه. خیر ویسي. نوم مبارک دي څه دی؟ اسم مې ذبیح الله خان زاده ده، د انګرانو کوڅې د رخ فروشۍ دکاندار یم. ډېر ښه، ډېره مننه. څنګه یې روزګار دې څنګه دی؟ شکر د الحمدلله. کارونه سږکال ډېر ښه و، د الله نه راضي یو. د تېر کلونو پرتله باندې سږني بازارونه ښه وو؟ سږکال خو لوی اختر مناسبت په دې ټیم کې خلک قربانیانې کوي، دونه ډیمانډ د رخ فروشۍ زیات نه وي، خو د وړوکي اختر بیا ډیمانډ ډېر زیات دی. خلک بیا رخ فروشۍ د رخ ته ډېر کش ورکوي، خلک ډېرې جامې کوي. بیا کوم ډول جوړې او جامې د سر دلته دې دکان کې شته دی؟ کاډن هم شته، ساده هم شته، ټیبوګان هم شته، کوم جنجناس چې تاسو غواړئ موږ یې لرو. دا پاکستاني دي هندي دي که د کوم ځای دي؟ پاکستاني لارې خو بندې دي، نن سبا ټول چینایي جنسونه خلک خوښوي او چینایي جنسونه ښه هم دي، هم په ریټ ډله ډېر ښه راځي او پاکستاني هغې بیا ریټونه ډېر جګ راځي. چینایي جنسونه ډېر ښه دي، هم کیفیت کوالټي ښه ده، خرابېږي نه. اوس مثلا دغه رختونو کې قیمت بیه رخ په څو دی او څو روپۍ قیمت لري؟ قیمت بیه رخ موږ سره شته پاکستاني جنسونه شته، حتی تر جوړه 1000 روپو پورې هم لرو. هندي چینایي جنسو کې شته نو مختلفه دي، د 400 نه راوړه تر 800 900 پورې هم لرو. او ارزان بیه بیا په څو روپۍ دي؟ ارزان بیه شته تر جوړه 300 350 پورې هم لرو. هغه بیا نو دودي جوړې دي او مناسب جوړې دي، ارزانه دي. او که زمونږ غونډه کې څوک راشي او درته ووایي چې ډېره زیاته ګزاره وکړه، بیا څه کوئ ورسره؟ بیا به هغې نه 600 روپۍ الو، لکه ستا غوندې سړی شو. ډېره مننه، خوشحاله شي. وروستیو کې څه وینا پیغام لري مهرباني؟ وروستیو کې دغه پیغام ده چې لوی اختر د ټولو ته مبارک وي او الله دې بس زموږ ستاسو په ملک کې سوله او قراري دې راولي او رب العالمین هم همیش خوشحاله او آباده لره. او وروستیو کې آخر پیغام به مې دا وي، بس ټولو دوستانو سره هیله ده چې هر کله رخت اخلي جوړاغا دکان ستاسو په خدمت کې هر کله راتلی شئ. الله هم جنتي کړه. ډېره مننه، خیر وي. مننه، قدرمن اوسه. الله په امان. دوستانو بیا هم هرکلی هیله دی ښه به یاست. دلته څنګ ته مې یو بل وطندار هم ولاړ دی او د ده وطندار سره به هم خبرې اترې ترسره کړو. وطنداره ښه انشاءالله؟ شکر د الله رحم دی. خپله خیر صحت مننه، خوشحاله شي. لیدونکو ته که نوم واخلې؟ زما نوم علیف الله بهیر دی او د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا دلته جلال آباد ښار مجازي کوڅې کې د بسکټو او د کلچې کار کوم. ډېر ښه، ډېره مننه. څنګه دی روزګار دی څنګه دی؟ شکر دی. د تېرو کلونو په پرتله بس مخکې کارونه له ښه وو، اوس دغه څو کاله کېږي کارونه کمزوري شوي، ولس هم غریب دی. کاله کېږي څومره وخت کېږي چې دا کار روزګار لري او که یې 14 کاله کېږي نو ته راغلی یم دا کار کوم روزګار بیا خو کافي تجربه به هم دې کار کې لري؟ تجربه هم پکې شته دی خو ولس کې څه نشته. اکثریت ولس چې دی کمزوری دی او د ولس سره هېڅ ولس چې غریب شي بیا یې څه هغه اخیستو ته وس هم نه کېږي که نه؟ ولس چې کله مالداره وي بیا هر څه اخلي که نه؟ بلکل زموږ کار د ولس سره دی، چې ولس کله مالدار وي زموږ سوداګانې ښې او چې ولس کې څه نه وي نو بیا زموږ سوداګانې کمزوري، لکه دا اوس چې حالات دغسې کمزوري دي، ټول ولس غربت نیولی دی. خدای مهربان دی. اوس چې په دې تخ باندې څه شته دی او هېوادوال کولی شي واخلي، دا یو به ته تشریح کړي. موږ سره چې کوم شی موجود دي، کلچه ده سپیشل کلچه ده، دیره موږ شیدو والا کلچه، بازاري کلچه چې دې نه لږ کمزوري هم شته، خو دا هغه ښه کلچه ده. او مټۍ هم در واخلم هغسې ښه مټۍ دی لکه د سټور والا د کوم شی نه چې سټور کې خرڅېږي هماغه موږ ډېر راولی چې ولس موږ نه ښه شی والي، نو په همدې خاطر هم دا خدمت شروع کړی. خدای دې وکړي چې ولس خبر شي او راشي موږ نه سودا وکړي. خدای مهربانه دی. واړه اختر کې چې کوم سي بازار لري هغسې په غټ اختر کې نه وي؟ نه، د واړه اختر وړوکي اختر ډېر کمزوری او د ټولو کاروبارونه یو خو باران او بل کاروبار دی بیروبار او ګڼې ګوڼې او غریبۍ هم خراب کړی دی او نور بس دا اختر هم شکر دی. په پخواني بازارونه کمزوري دي ډېر زیات، پخواني بازارونه ډېر ښه وو. خدای مهربانه دی. ډېره مننه. که وروستیو کې څه وینا پیغام لري مهرباني؟ بس وینا او پیغام مې دا ده چې د ځان دي دا ولس ډېر خیال وساتي، په سفرونو کې ټکرونه او دا شیونه ډېر زیات کېږي، سیند غاړو ته دې مه ځي او نور غریب غربا باید چې د مالداره کوم کسان دي
غریب غربه په نظر کې ونیسي د هغوی یو ماښامي هم ځان سره په نظر کې ونیسي چې د هغوی کورنۍ بچیان لري او ستونزې لري او هر څوک د خپل بچی وګوري لکه څنګه چې غریب سړی مالدار په خپل بچي خفه کېږي داسې غریب هم بچي باندې خفه کېږي او باید چې د غریب د بچي خیال وساتي او غریب هم داسې ونه وي چې ما اختر نه دی کړی مالدار دی باید چې د غریبو د اختر یې باندې بس وکړي. ډیره مننه خوشحاله شکر ژوندی اوسئ تاسو نه مننه خیر رخصتونه په اساس باندې راغلی دلته ننګرهار ته. ډیره مننه. کور ودان بدخشان کې هلته وظیفه لري که څنګه؟ او زما دنده دلته ده. کور همدلته ننګرهار کې دی که نورستان کې دی؟ ننګرهار کې دی، فلحال دلته ننګرهار کې دی. زیاتره دا د نورستان خلک ګوري دلته ننګرهار کې اوسېږي چې وجه یې علت یې چې ننګرهار خو داسې ده، ننګرهار خو د زون شرق د ټولو کور دی که نه، خصوصا دغه د درې څلورو ولایتونو خو داسې ده چې ټول خلک راټولېږي د ننګرهار اطرافو خلک او د کونړ او د نورستان او د لغمان خلک ټول همدلته راټولېږي او خو داسې ده دلته امکانات د ژوند ډېر دی. عموما خلک هم چې دلته راځي د تعلیم او د بچیانو د تحصیل په خاطر دلته راځي. هغه سهولتونه چې ننګرهار کې دي هغه به نورستان کې یا د کونړ اطراف ولسوالیو کې نور ولایتونو کې نشته، نو په دې خاطر ټول دلته رامات دي ننګرهار ته. ډېره مننه. دا چې د اختر مخه ده ښار ته راغلی وي ځان ته وي که څوک ملګري دوستان در سره ملګري هم را سره ول، نو دوی مصروف دي خریداریانو دي، نو موږ هم راووتلو یو شی راواخلو اختر دپاره چونکې سبا رفي ورځ ده، نو سبا ته به ګڼه ګوڼه به هم ډېره وي. زموږ اراده دا وه چې نن خریداریان هم خلاص کړو، سبا ته به د قربانۍ او د دغې په لټه به ووځو. جوړه به دې کړې که نه په خیر سره؟ او جوړې خو مې کړی، جوړې مې اوس راواخیستل د مارکېټ سره په لاس کې دي. څه پاتې دي چې اوس هغه راواخلې ځان ته په خیر؟ اوس ځان ته کېړه مېړه واسکټ مسکټ شي اضافي شیان کارتیا ورته واخلم. اختر کې لګي وو. اختر ته دلته دغه د هېوادوالو تګ راتګ ښار ته څنګه دی؟ الحمدلله دی افغانستان کې سرتاسري په 14 ولایتونو کې امنیت تامین دی، شکر فضل خدا. اوس د خلکو هغه د اختر کوم جوش او ولوله چې ده یعنې ډېر ښه شوی دی. تر څنګ هغه د اقتصادي مسایلو سره د وضعیت د ښار وضعیت ته چې مونږ ګورو واقعا د انسان هغه د زړه نه یو هیله پیدا کېږي چې والا خلک اوس هم الحمدلله خوشحاله دي. امنیت فضا کې به انشاءالله اختر به ترسره کړي، نو ګڼه ګوڼه ډېره د خلک راوتي دي تر څو د اختر دپاره برنامې او خپل کورنیو دپاره خریداري وکړي. ډېره مننه. که وروستیو کې څه وینا پیغام لري مهرباني؟ مننه، ډېره زیاته مننه. بس ټولو هېوادوالو ته ښه اختر غواړم، نیکمرغه اختر غواړم. ټولو ته دې مخکې له مخکې زما د اختر پیغام دې ورسېږي. ډېره مننه. خوشحاله شکر ودان. مننه، تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله دې ښه به یاست. دلته یو بل وطندار مې څنګ ته ولاړ دی، دی هم چې دی دلته ښار ته هغه سودا او اجناس پسې راغلی تر څو ځان ته یې واخلي. وطنداره ښه انشاءالله؟ شکر د الحمدلله. مننه. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. کیا ټوریټ ټیټ ښه. نوم مبارک دې څه دی؟ نوم رسول خان دولتزی. رسول خان دولتزی. د کوم ځای په خیره؟ من خو فی الحال د ګندشمو یو.
ها ګندشمو کې اوسېږي ګندشمو کې اوسېږم ښار ته څنګه راکې وته بخیر خار د خوراکي وته بس صادر مې واخیسته او سپړې مې ځان ته واخیستې ماشومان ته مې لږ سامان واخیسته د وکیل صاحب را سره وو د بل ورور را سره وو چکر ته راغلو ورو ماشاءالله بازار ښه ګرم ده او الحمدلله ماجر راغلی دي او بازار ټول ښایسته پښکاري خوشاله شمنه نه ودی ویل چې سپلای می واغستلې دوی د تواغستلې ک دوی تم تا نه واغستلې منډي والان دي ورور دی وکیل صاحب را ته واخیستې پوری ودان وکیل صاحب هم نشته همداسې ساده خلق لاس وي خیر رسول الله ستانو مبارکه ما نوم نقیب الله دولت ځای نکی بولا دولت ځای اوس دا څنګه د وای چې وکیل صاحب اختیار وکیل صاحب څنګه وکیل د گزار یم خرچه تابع وکړه لک څنګه او د معیار ده کنه د یارانو خلک خرچه کوي کنه خرچې وکي هم د ورځ ده کنه خطا چې بده خرچه وکړل دا هم پتا خرچه کوي کنه خامخا به کوي نو لکه ستا څه خوښیږي څه درته باید واخلي زه به ګورو چرچ هم خوښ هغه باخلي کنه او. ته په ګوتک دی او دای پیسې ورکړي دی به پیسې ورکي څومره خوشاله چې یار دوست سره بازار ته راکې ډېر وته خوشاله بیخي او څومره در باندې ګران دی ډېر ګران در باندې هدي نشته هدي نشته خمنه نه خوشاله شي السلام علیکم ورستایو کې څه وینا پیغام لري مهرباني بس الله دې بس دا حکومت هم دسي خیسته لري الله دې ترقی ورکړي الله دې آباد لري امين کې او ډیر ون خوشاله بس امن به راغله ده امين ټول خیر خوشاله دي ډیره مننه خوشاله شکر ادا مننه پهلوانم خوشاله ده بکی کاروبار خروان ده ماشاءالله خ تازه ده بکی هغه دې الله خلک او هغه به دا ډیر پخانه د لس کاله کې ګنډیوالم ده بس سامان ټول ده نه پوری ودان لیدونکو بیا هم هر کله هله د خبياس دلته یو بل وطندار چې دی بیانو را سره څنګه دی او په خپل چوکۍ ناست د سره خبرې اترې تر سره کوو وطندار خې ان شاء الله شکر دی الله مهرباني ده صحت مجاز ښه دی شکر د خپل خیر خیرات خیر ډیره مننه لیدونکو ته کنو مواخلې نوم مې ناصری دی او د لغمان اوسیدونکی یم په ننګرهار کې په حال دغه د وچې میوې کاروبار کوم ډیر ښه ډیره مننه څومره وخت کېږي چې دغه کار روزګار لري تقریبا داسې وه چې واته کاله به کېږي چې دغه روزګار لرم خوشحاله یې پکې شکر دی الله نه راضي یو بس الحمدلله ښه دی ښه خبره ده چې ښه او روزګار کې خوشحاله څه څه پلوري که لیدونکو ته تشریح کړي بس بل خلکو څه نشته دی خو د خدای نه راضي یو شکر دی اخترونه دې ښه تېرېږي په موږ تاسو باندې او ماجرم راغلی دی شکر دی دا دوه اختره ډېر ګرم تېر شو الله دې وکړي همدغسې نور هم ګرم تېر شي طالبانو دولت دی ډېر ارامي ده بس خدای نه راضي ارامي لري ما دیر کې پوښتنه وکړله ما دلته څه څه پلوري هیوادوال څه کولی شي دلته راشي او له تا څخه یې واخلي لکه زه به تا ته څه وایم دلته خو د دنیا په رقم میوه ده راسره صرف د مرغۍ شیدې راسره نشته د نور هر څه شته هیوادوالو دپاره زموږ ګیټ خلاص دی خلک کولی شي راشي او واخلي مهرباني غریبانانو ته بالکل فری دغه د احساس کور ودان دا د مرغۍ یاده دې وکړله چې د مرغۍ وچې شیدې نشته رښتیا هم د مرغۍ وچې شیدې که نه وي په واقعیت سره که موږ سره نه نو لوړو تجارانو سره شته ده ملاویږي افغانستان خپله لیدلي دي په واقعیت سره که ما نه دي لیدلي خو تجاران وایي چې شته دی او به یې ګورو موږ به یې وګورو خدای مهربانه دی خدای مهربانه 2006 دی که نه 2006 دی 2010 کې خو به راشي که خدای مهربانه دی اختر را روان دی جوړه دې کړې ده که نه دې ده کړې ولا داسې یو غریبانه جوړه هم کړې ده ورکوټه شین رنګې کاټن هم کړی دی او نور څه نشته دی سپلای مپلای دسمال چې دی نه دی اخیستی لا تر اوسه هغه به اخلو انشاءالله به د اختر په شپه باندې اخلو موږ خپله اوسګارتیا نشته دی مصروف او ماجر ډېر زیات راغلی دی او بازار ډېر ګرم دی خدای دې وکړي چې اختر هم همدغسې ګرم تېر شي ماجر ته څومره خوشحاله یې ډېر زیات ورته خوشحاله ولې چې زموږ ټول بازار ټول ننګرهار یې ګرم کړی دی بازار څه خو ټول ننګرهار یې ګرم کړی دی خپل وطن دی راله بس الله تعالی دې هغه نور هم تېره وباسي امین تر څو خپل وطن آباد کړي تر څو خپل وطن آباد کړي او نور هم دلته خوشحالیانې زیاتې شي زموږ او تاسو نه حقداره ته وایي د تېرو اخترونو په پرتله باندې سږني اختر کې د کار روزګار څنګه دی اوس د تېر وخت په حساب باندې اختر ښه دی په دې خاطر باندې ښه دی چې مخلوق زیات شوی دی د خپې کې خو ځای نشته دی بازار ګرم دی او بازار ګرم دی او هر سړی چې غریب دی او که مالداره دی چې هغه نورې سم والي چې 2 کیلو والي نو داسې چې د ورځې 200 ګاکان خو راځي او 200 نه 200 ګټي بلا پیسې بلا شی روپۍ ته نه جوړېږي چې نه خو ټول عمر دی بس دی ټول عمر دی بس دی په واقعیت سره همداسې ده مننه وروستیو کې څه وینا پیغام لري مهرباني بس سبا ویو مینوالو ته دغه یو پیغام دی بس ټول د الله تعالی خوشحال لري او ښه اختر دی ولري
او غټ اختر دی بس د قربانۍ اختر دی ټولو ته د الله تعالی وس ورکړي چې قرباني وکړي. ډېره مننه امین چې خوشحاله شکر ودان. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. په افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو مو د اختر چمتووالي په هکله برابره کړې وه له هیوادوالو سره مو خبرې اترې ترسره کړلې او تاسو را سره د خبرونه له پیل نه تر پایه ولیدله وکتله. یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونې کې زه کاظم احمد راشد ستاسو کوربتوب کوم تر هغې ښه اختر ولرئ د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله.